څنګه اتلس کمیټې ول سپین ږیري پکښې عالمان پکښې او دلته پرلت قرضداره د پرلت په نامه پیسې ټولې سوي اوس یې په ملکو درکوي اوس یې په جلګو درکوي څه ستا بنګله مې قوضه کړې ده ستاسې مې مځکه قوضه کړې ده ستاسې مې موټر اخیستی دی ستا وګریوان ته مې لاس ور اچولی دی ستا کښتۍ ولوی مې بې عزته کړي دي پر خپل حق باندې چې زما ورور زما پلار وي قسم په خدای په نالت ورته ووایم موږ مه ګایوئ و دې پرلت ته دې 50 لکه ورکړي نه کروړه 10 کروړو مخې مغلا کړې و پرلت ته خپلې پیسې په شرافت ورکړي په ورورګلوي یې ورکړي که چیرې نه ورکول شوې بیا دا اتلس کسانو کمیټې مسایلتي کمیټې چې ده د هروي نوم د پلار نوم د کوم نوم به بیا موږ لیکو بیا به په دا ښار کې لګوو چې دغه خلکو د دې کام د دې غریب پیسې غلا کړې بیا موږ پر هره میډیا بیا هر سړی د پلار نوم د کوم نوم یادوو بیا که څوک بدي کوي که څوک نیکي کوي دا رقم دې زموږ و پرلت ته په سپکه نه ګوري دوی دې غیرت وکړي دوی دې ننګ وکړي اوس دې 10 لکه ټولې کړي د پرلت په نامو خو مې 28 کورونه ټولې کړې په خپل منځ کې مې پر غلا سره جنګ سلو نن پر موږ دا واضح مشلي چې غوث دي په موږ پسې خبرې کړې دي معافي واخلي سکیټري دې واخلي بوګۍ دې واخلي په لا علاج چې له خشخاش زره زره مې که که د چا صحیح معافي واخم دا رقم په مذاکرتي کمیټې کې یو میډیا والا لګیا دی د اختر ګلپام په نامه دی د بلګیډیر سړی دی موږ حافظ یوسف صاحب ته دا وایو چې دا رقم خلک هم د صف وباسي دا د جاسوسو ادارو پټو دی دا د بلګیډیر پټو دی دا خبرې کوي چې غوث الله دې معافي واخلي موږ حافظ یوسف صاحب ته وایو موږ ونورو مشرانو ته مذاکرتي کمیټې ته وایو چې اختر ګلپام به دا رقم د دې وطن د دې پرلت د نمایندګۍ څخه وځي که چیرې نه ووځي بیا موږ حافظ یوسف صاحب ته هم دا خواست کوو چې وروره د بلګیډیر ملګري ته هم کوې که چیرې نه جنباسي حافظ یوسف صاحب دې خوا نه بدوي بیا حافظ یوسف صاحب ته موږ دا وایو چې د بلګیډیر ملګری یې یو دور په میډیا والا که اختر ګلپام ته 11 غوایه ورکړل ټوله پرلت خرڅوي ټوله مسایلتي مذاکرتي کمیټې خرڅوي ټوله وطن خرڅوي موږ مذاکرتي کمیټې ته وایو چې دا رقم کسان به د کمیټې څخه وځي بیا راسئ ته یې موږ ته ویلي دي چې و بلګیډیر ته یو موقع ورکړئ 11-15 شپې موږ میاشته ورته کښېنستو میاشته تېره سول بلګیډیر صاحب راغلی نن 5مه ده چې راغلی زموږ د دې قام د دې وطن د سپین ږیرو د عالي مسلک لیدلي نه او دی خپل موټران یې درولي دی د دلته یو میجر بیم په نامه میجر ناست دی د هغو په موټر کې ځي راځي ولې موږ قام دوکه کوو ولې موږ دا وطن دوکه کوو په خدای په هر سړي هزار پسې سي په خدای هر سړی در په دره سي ژر د ژره دي مذاکرتي کمیټې د بلګیډیر څخه د و د یا جواب راواخلي موږ لغړیان یې کوو په خدای په قرآن کې پرېږدو که یو پر مري که زر پر مري کله خوا پر پېښېږي موږ یې کوو
ابسجم بیداره وسی پر بانر دی پایم بیداره وسی که سبا سو که بل سبا سو که اوتم آباد سو که چیر زمون لاس سر ولویده بیا دی دی ابسی حکمرانان گیله نکئی بیا دی دی پایه خلق گیله نکئی افسران دی گیله نکئی دا زما د اوس څه ورته اعلان دی چې موږ له غلیان په لګړو موږ له غلیان دا ښار موږ سره سوځو دا وطن موږ سره سوځو چې زما کیشنۍ بې عزته زما ځوان بې عزته زما سپین ږیری بې عزته زما علم بې عزته دا وطن څه کوم دا ښار څه کوم دا د خدای اوس لا ګړوب کي پر دې د خدای اوس دی عذاب راولي چې دا ټول خلک په مځکه ننوځي ریاست خو اټم بم نه پر غورځوي سرکار خو تیارې نه پر الوځوي موږ په بې عزتیا په لوږه په دې در په دره کوي